پر کیبلي زانګو د سیند له دې غاړې اخوا اوښتلو کې که د سر خطر شته دی خو دې چارې ته کلیوالو خپله پیسې راماتې کړي تر څو د تګ راتګ دغه وسیله پرې جوړه کړي. دا ماشومان د لسیزې راهیسې د مرګ او ژوند سره لوبې کوي. که معمولي ستونزه پیښیږي نو ممکن په زانګو کې سپاره د کونړي سیند پر څپو لاهو او څو کورنۍ د ویر په ټغر کینی. دا د کونړ مرکز اړوند د دوشاخیلو سیمې د سربند کلی دی چې له مرکز اسداباد سره په شاوخوا 15 کیلومترۍ کې پروت دی او خلک یې ګڼې ستونزې ګالي. مشکلات دا دي چې سره د پل نشته نو موږ د دې عمومي روډ نه فاصله کې پاتې یو ځکه دا سیند دی دا سیند داسې نه دی دا اوس هم دا اوبه زیاتې اوبه دي او دا بیا په اوړي کې ډېر زیاتې اوبه وي چې بیا زموږ ماشومان مکتب ته مدرسې ته دغه رنګې کلینیک ته د بازار نه ته راتګ ډېر سخت مشکلات سره مخ یو. زیاتره وخت د خلکو نه ګوتې ونیسي دغه لاسونه ټول خوږ شوي نو ډېر مشکلات دي چې دلته د حکومت د خلکو ته غم وکړي او پل ورته کېږدي نو په اسانۍ سره مشکلات هم د خلکو حل شي. سپینګیري او زنانه د داسې مټورو ځوانانو په زور د کلي کور مړی ژوندی پالي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي ډېر کله یې زده کوونکي له ښوونځي پاتې او ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسي چې د ډېرو هغو په مرګ تمامیږي. زنانه د 2-3 دفعه د دې زانګو نه ولیدلي دي کیبلې مات د بیرنګانې مات شوي دي د سیند ته زنانه ولیدلي دي ماشومان یې وړي دي نو دا هر څه چې تاسې ګورئ دا ټول عملي دي او خپله موږ دغه ته ډېر مشکلات لرو خپله دغه ځوانانو موږ نه د تدریسي مکاتب ټول د دې مکاتبو نه بې برخې پاتې یو نشو کولی چې په ټیم باندې رسیدګي وشو. موږ ته هم ډېر مشکل ساز کوي او موږ ډېر پخوا نه دلته درسونه ویلي خو موږ ته مشکله باندې موږ په خپل ځانونه مرکز ته رسول او درسونه به ویل او داسې ډېر مشکلات موږ احساس کړي. په ورته مهال ځایي مسؤلین یا د ستونزه مني وایي په پلان کې لرو چې په دغه سیمه کې یو معیاري پل جوړ تر څو د ولسونو ستونزې راکمې کړي. دا چې په دغه ساحه کې موږ د یو فل اراده لرو او دغه طرف باندې د حلقوي سړک پروګرام دی. کله چې د حلقوي سړک شروع شو نو دغه ځای ته به ضرور یو پل ایښودل کېږي د دې دپاره چې د نورستان او د پیش درې د عبور او د مرور لارم جوړه شي او دلته به پل اساسي پل به ایښودل کېږي انشاءالله دا ځای کې کار. دا زانګو شاوخوا 11 لسیزه وړاندې د کلیوالو پر شخصي لګښت باندې جوړه شوې چې د دې ځای تر 400 پورې کورنۍ ترې اوس استفاده کوي. هارون درد، ځلا رادیو تلویزیون، اسداباد.